د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان افغانستان چین سره همکارۍ ته علاقمند دی. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ اګست 8 یعنې د وږي 18 د چین په ټلویزیوني پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل افغانستان هیلهمند دی چې له چین سره همکاري وکړي او د ښه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل شي. ښاغلي شاهین په دې خبرو پروګرام کې وویل افغانستان به له چین سره ښه روابط رامنځته کړي. د طالبان د سیاسي دفتر ویان زیاته کړه زموږ پالیسي دا ده چې له چین سره ښه روابط ولرو. دا زموږ د پالیسي له مخې ده. فکر کوم چین یو لوی ګاونډی هیواد دی او د اشغال له پای ته رسیدو وروسته په دې مهم پړاو کې د ګډ کار کولو هرکلی کوو. ښاغلي شاهین وویل هیلهمند دی چې د افغانستان د بیارغونې لپاره په راتلونکي کې مشترک کار وکړي او افغانستان د چین او نورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په نقطه بدل شي. د طالبان د سیاسي دفتر ویان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان به هیڅ وخت هر ډول ځواک ته اجازه ورنه کړي چې په دغه هیواد کې ترهګرۍ فعالیتونه وکړي او د چین په ګډون نورو هیوادونو ته زیان ورسوي. ښاغلي شاهین زیاته کړه موږ ژمنه کړې ده چې هیڅ ډلې او یا هم ادرس ته به اجازه ورنه کړو چې د افغانستان له خاورې څخه د چین په ګډون د بل هیواد په وړاندې کار واخلي. بنا دا زموږ تعهد دی. بلخوا په داسې حال کې چې موږ غواړو افغانستان د اتصال نقطه وي او په هیواد کې د بیارغونې اقتصادي پراختیا بیا جوړېدنې مرحله پیل شي دا هم ضروري ده چې موږ په هیواد کې ثبات رامنځته کړو او هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ خاوره وکاروي. دا د دې مرحلې لپاره مهم او ضروري ده. د طالبانو ویان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ سپتمبر 8 یعنې وږي 18 وویل دا د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت کړی نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جین ساکي وویل د طالبانو په مشرۍ حکومت یو سرپرست حکومت دی او د هغوی په وینا د امریکا د ملي امنیت د ټیم په ګډون د دغه هیواد د حکومت هیڅ یو غړی داسې یو وړاندیز نه دی کړی چې طالبان د نړیوالې ټولنې ارزښتناک او د درناوي وړ غړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه طالبانو تر اوسه داسې یو موقعیت نه دی کسب کړی او له طالبانو څخه د امریکا د حکومت برداشت هم په دې ډول نه دی. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ 2 ورځې مخکې اعلان وکړ چې متحده ایالات د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره بیړه نه لري او په دې برخه کې د واشنګټن هر ډول اقدام به د طالبانو د اعمالو پورې اړه ولري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.